اول خو ستاسو ډېره ډېره مهرباني چې دونه ګران ټایم کې راغلی او موږ انټرویو ولې مصروفیات داسې چې مطلب ټایم کله کله دغه شارټیج نوران نشو خو چې داسې په صدقه باندې راشو ډېر زیات خوشاله شو مطلب نن چې ما د امین ولید چې کلم ثوابه ته راغلم زمون کور کو تاسو ګره بالکل ثوابه د مردان په بارډر باندې ثوابه ته ډېر زم راځم زمون د خپل کاروبارونه هم دي نو ثوابه خلک خو زیات پښتانه خلک ته او د ټول مینوال چې دلته راغلي دي چې هر ځای ته مونږ له ټول شکریا ادا کوم چې کوم ډېر زیات مینه راکړي زه خو مطلب چې خوشحالي کوم لکه ما زه اکثر دا خبره کوم چې دا خو زما یو سوچ یو خوب چې الله ریشا کو چې داسې وجود مال راکو بیا داسې وجود سره طاقت هم غني تاسو خو ډېر خلک داسې لیدلي چې غټي زمانه هم غټي خو د زین نشي خوځې دي دا د الله لږ شکر دی چې دې سره مال طاقت راکړی دی نو مونږ یو دغه پیغام دنیا له ورکول غواړو چې لکه څونه چې دا غټ خلک ته نو خلک وایي چې دا غټ بیماری غټ داسې نه ایته الله زما په شکل کې دغه ورکړی چې لکه غټ داسې کې دي شي او بیا چې څونه مونږ بار ملک خلک ویني نو مونږ ته دغه وایو چې دایغه کم پهلوانان دي نو الحمدلله زمونږ دلته مې پهلوان شته مونږ ته تیار نه سیم مونږ چیلنج کړی دي ډېر خلک جاپان ته تللی ما امریکې ته تللی ما د دوه ځایونو کې خو ما مقابلې کړي دي نور داسې په چکر دوبۍ ته لاړ شو چې چېرته هم ځو الحمدلله هلته خلک مینه او عزت راکوي ما ته په 2018 کې ملاو شوی دی چې کله ما ورلد ریکارډ جوړ کړو نو ما ته ملاو شوی دی مطلب زه نن پرون یا 2021 نه مال الله شهرت نه راکړی دا 2014 نه شروع شوی دی نو تر نن ورځې پورې الحمدلله به دا زما لپاره غټې واډونه دي کوم چې ما سره دي مطلب اوس ډیر لکه زما لپاره عام او خاص یو شی دی چې مال مطلب عوام راضي مال مين راکې زه خوشاله یم چې لکه د ملګرو انیس خان بلال خان دی راوختم دا سه نور زمونږ که خاصي که عامي به زما لپاره ټول خاص دي ځکه چې بس مال مين راکې زما خوښ دي بیا به هم داسې وه خو صرف دا چې زه خوشاله یم بده چې زه پښتون یم مطلب د انګريز هر څه انسانان دي ټول زه دا نه وایم چې انګریزانو خراب دي دا خدي ټول مونږ یو انسانان یو خو زیات فخر زیات خوشاله بدیم چې هم کلمه مطلب مسلمانان یو او یو دا چې پښتانه یو او پاکستانیان نو دا ځان له یو ایوارډ دی کو حقیقت یې او غني زما په دې خبرو پروا نشته مطلب زه اوس لکه دې تکینم چې دا بل سړی بس سوچ کی او دې زما باره کې سوي او پایز خپل میشن او دروم دا خو ځکه زیاتې ځان سره کوم زما خپل یو ګول دی الله الحمدلله الله یې پوره کوي تاسو مې وینئ دا دونه مینوال چې دا غپ دا به را غونډېدل مطلب ما په مقابله کې تاسو څوک مو دراوي هغه به ان شاء الله ته سو ګوریم نه الحمدلله الله مال دا کسي عزت راکړي بس دغه چې مطلب بزان باندې مهنتو کې زما بشان سره یا داسې بل چې دغه د اسمان نه راکوشي بزان مهنت کړي خو په ډیسپلین سره مطلب ډیسپلین داسې چې د مشرانو د کشرانو عزت او مینه غي سره او بل ډیسپلین اختیار کې مطلب بدتمیزي نه ډیسپلین